یو ښځه چې خپل خاوند سره به یې جنګونه کول، خپله به یې هم جنګونه کول، خاوند به یې هم مجبور و چې جنګ ورسره وکړي. نو بیا داسې و چې دا یو دوایي والا ته ورغلله، یو داسې سړی و چې د خپل پلار ملګري ته ورغله، هغه به دوایي خرڅوله، دواخانه یې وه، هغه ته یې دا ټول تفصیل بیان کړو. بیا ورسره هغه داسې مضبوط کار وکړو چې د ښځې زړه یخ شو. ښځه بیا ټول عمر دپاره د جنګونو نه په قلاره شوه. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ، ډېره عبرتناکه ویډیو تاسو سره شریکوم. واقعه داسې وه چې دغه ښځې خپل خاوند سره ډېر زیات جنګونه کول او د خاوند نه هم تنګه وه. مجبوره دومره شوله چې طلاق ته نږدې شوې وه، خو د خپلو بچو ژوند ته یې کتل. داسې و چې د دې پلار مړ شوی و، خو د دې د پلار یو ملګری و چې ډاکټر و، یعنې دواخانې والا و او حکیمي دوایي به یې خرڅوله. دا هغه ته ورغله، ورته یې وویل چې همدغسې یو کار دی چې زما خاوند چې دی ډېر جنګونه کوي راسره او ډېره ترې تنګه یم، زهر راکړه چې هغه مړ کړم. دې ورته وویل چې که زه تا ته زهر درکړم نو هغه به په یو ځل باندې مړ شي، دعوه به په تا راشي او تا سره سره به زه هم بیا ګرفتار شم. نو په همدې وجه باندې ویلي چې زه تا ته یو داسې دوایي درکوم چې ته دا هغه ته په اوبو کې اچوه او هغه ته یې ورکوه یا یې ورته په چایو کې اچوه. 6 میاشتې پورې به د هغه وجود کمزوری شي او هغه به مړ شي. نو داسې به الزام په تا هم رانشي او په ما باندې به هم رانشي. دې ښځې ورسره ومنله، خو دې حکیم ورته دا هم ویل چې ستا خاوند په دې 6 میاشتو دوران کې تا ته هر څه وایي، جنګ کوي، جګړه کوي، ته به هېڅ هم نه وایې ځکه چې ستا خواښې یا ستا نور ګاونډیان بیا په تا باندې وروسته شکي نه شي. دې دا خبرې هم ومنلې. کله چې د دغه حکیم نه دوایي یوړله او هغه به یې هره ورځ او یا هره شپه خپل خاوند ته په چایو یا اوبو کې ورکوله، خاوند به یې په وړه وړه خبره باندې بیا هم کله تیزېدو، خو دې به هېڅ نه ویل. خاوند یې یو میاشت پورې ځان سره فکر وکړو چې زما ښځه خو ډېره په لاره باندې راغلې ده، جنګ جګړې هم نه کوي. نو دې دپاره ده هم د خپلې ښځې قدر عزت شروع کړو. خپلې ښځې ته یې تحفې هم راوړلې، چکر یې هم ورکولې او ښځې به یې هم هېڅ نه ویل، خوشحاله وه. بیا یودم چې 3 میاشتې تېرې شولې نو دغه ښځه چې ده دوباره هغه حکیم ته ورغله او ورته یې ویل چې د خدای دپاره زما د خاوند ژوند بچ کړه، زما خاوند ما سره ډېره زیاته مینه شروع کړې ده. حکیم ورته وویل چې اوس خو هېڅ هم نه کېږي، خو ښځې بیا ورته وویل چې هر څومره پیسې لګي زه به یې درکړم، خو زما خاوند د خدای لپاره بچ کړه. بیا ورته دغه حکیم وویل چې دا ما هسې یو ډرامه کړې وه، تا ته ما داسې څه دوایي نه وه درکړې، بلکې هغه د خېټې د درد د لرې کولو دوایي وه او تا ته ما دې دپاره وویل چې خاوند سره دې ژبه مه کوه چې څوک په تا باندې پوه نه شي. نو مقصد دا و چې که ته خاوند سره ژبه کوې او خاوند ستا د ژبې نه تنګي نو په دې وجه باندې به هغه هم تا سره بیا مینه شروع. نو ما همدغه وکړل چې ستا خوله کله بنده شوله نو خاوند دې هم تا سره مینه شروع کړه. نو خدای دپاره د خپل خاوند قدر کوه او هغه به هم تا سره همدغسې مینه کوي. ښځې چې دا خبرې واورېدې نو ډېره زیاته خوشحاله شوله چې اوس خو زما کور جوړ شو او د حکیم یې هم ډېره زیاته مننه وکړه. نو قدرمنو د دې ویډیو مقصد هم دغه دی چې په خپلو کورونو کې په وړو وړو خبرو باندې لانجې او جنګونه مه کوئ او د یو بل دغسې قدر وکړئ لکه دغه ښځې چې بیا اخره کې د یو بل قدر شروع کړو.